زما رونو دا د شعبان میاشت د شب قدر میاشت ورته وایي او دې ته دا د شب قدر میاشت زمونږ د پښتنو په نوم ویل کېږي شب قدر زمونږ علما لیکي وي دې کې یوه شپه ده 15مه شپه چې هغې ته د شب قدر شپه وایي او هغې شپې ته زمونږ خلک شب برات هم وایي نهر ورځ چې تېره شي نو ورپسې چهارشنبه راځي نو د چهارشنبې شپه ده او د چهارشنبې ورځ ده دی وی او ژړلې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها پې د پاسه ور پرېوته او حضور پاک یې روچت کوي د الله رسوله چا تکلیف در رسولی دی وی نه چا خفه کړې نه دا ولې ژاړې وی بچې ودومه او حضرت جبریل علیه السلام راغی او یې ما ته وی چې دې شپه کې پاسه او د الله عبادت وکړه او د الله نه غوښتنه وکړه دا ډېره مبارکه او برکتي شپه ده نو ما وی راشه د خلکو مخکې به زه څه عبادت کوم نو دې ځان له ځای ته رالم دې بقي ته دې میدان ته رالم دې ځان له ځای ته شپه کې او د خپل امت دپاره د رب العالمین نه دعاګانې د بخښنې غواړم او د خپل امت دپاره د الله نه بخششونه غواړم دا حدیث هم په متعددو یعنی په ډېرو سندونو منقول دی او په فضیلت کې هم دی نو زموږ علما وایي عمل پې وکړه د شپې پاسه خدای ته وجاړه اسیم د شپې که دا نه وي نو په عامه شپه هم چې ته پاسې او د شپې اخره شپه کې الله ته ودرېږې او جاړې نو رب العالمین دې دعا قبلوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی په دې اخره شپه کې الله په خپل شان لایقه د ړومبي اسمان ته راکوزیږي نو الله پاک اواز کوي درې اوازونه کوي رب العالمین یو دا وی من یستغفرونی داسې څوک دی چې ما نه بخښنه وغواړي فاغفر له چې زه وبخم شته څوک بخښنې والا چې ما نه بخښنه وغواړي او زه وبخم اوس ګوره الله په خپله وایي ما نه بخښنه وغواړئ ما نه د ګناه معافي وغواړئ چې زه مو بخم دویم څه وایي هر من سائل څوک شته چې ما نه سوال وکړي خلک د بل په در کې ودرېږي او سوال کوي نو بنده پې خفه کېږي او قسم دی چې الله په سوال خوشحالېږي شته څوک چې ما نه سوال وکړي نو فاجیبه چې زه د ده دا سوال قبول کم هل من مسترزق څوک فقیر غریب قرضدار یو اوږې نهر شته چې ما نه روزي وغواړي چې زه روزي والا ورکړم